السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه 15 اهمترین موضوعاتو باندې خبره کوم. د ټولو نه اول بھارت په پاکستان باندې د سرجیکل سټرایک یعنی د سرجیکل حملې تیاری شروع کړې ده. کتونکو دا حمله که چېرې وکړی شي یعنی سرجیکل سټرایک که هندوستان په پاکستان باندې وکړي د دې به نتایج مخې ته څه راځي. د دې نه علاوه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم اوسنی کړکېچ دی دا په کومه مرحله کې داخل شوی دی او راتلونکي څو ورځو کې په دې کې څه پرمختګ مخې ته راتللی شي. د دې نه علاوه افغان خارجه وزیر یعنی د افغان طالبانو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم اوسنی کړکېچ دی په دې باندې پالیسي سټیټمنټ راغلی دی. د دې نه علاوه نامور بھارتي صحافي انورادا بسین د یعنی پهلګام اټیک چې شوی دی په کشمیر کې چرته چې سیاح یعنی سیلګر وجلی شوي دي په دې باندې اهمترین سټیټمنټ راغلی دی او د بھارت چې کوم فالس فلیګ اپریشن دی دا یې بې نقابه کړی دی. د دې نه علاوه زه به خبره کوم چې د انډس واټر ټریټي یعنی سنتاس معاهده کوم چې بھارت یو قسم له معطل کړې ده د دې فیوچر څه دی، آیا بھارت ته په دې کې څه کامیابي ترلاسه شوې ده او که نه. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او په کمنټ باکس کې خپل تاثرات پرېږدوئ، خپل لیکلو کوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو په کرنٹ افیرز باندې او د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم اوسنی سټینډ آف دی په دې باندې ستاسو تاثرات او آرا څه دي. کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز به کوم چې بھارت په پاکستان باندې د سرجیکل سټرایک تیاری مکمل کړې ده. کتونکو د لړ کې د بھارت درې واړه فوج چې کوم دی یعنی ایر فورس او آرمی او د دې علاوه چې کوم د دوی نور څونه ریزرو فورسز دي دا تیار کړی شوي دي او د بارډر سره چې کوم ملحقه یعنی بارډر ته چې کوم سیرما کلي دي دا هم خالی کړي دي. آیا دا سرجیکل سټرایک په وکړي شي او که نه وکړي شي؟ بھارت په دې ته جوړ شي چې په پاکستان باندې د بالاکوټ طرز باندې یو حمله وکړي او که نه وکړي او که چېرې وکړي نو بھارت ته به څه نقصان رسی. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې بھارت دا اراده لري چې د کال 2019 یعنی 2019 په طرز باندې یعنی بالاکوټ حملې په طرز باندې یو بله حمله په بارډر باندې هغوی کیری اوټ کړي او دلته چې کوم نامنهاد د هغوی په نظر کې چې کوم د دهشتګرد یعنی نامنهاد چې کوم دهشتګرد دي د هغوی کیمپونه پناه کړي. نو په بھارتي میډیا کې به د دې لپاره یو نیریټیو جوړ کړی شي د دې نه پس چې آیا موږ په پاکستان کې یو ډېر غټ ټارګټ پناه کړی دی. کتونکو زه به لږ د بالاکوټ لږ یقین دهاني وکړم، یو تاسو ته به یو یاد راولم چې به کله په بالاکوټ باندې حمله وشوله نو په هغې حمله کې تقریبا 19 یا 20 د نښترو بوټي چې کوم دی یا د نښترو غټې غټې ونې چې کوم وي هغه تباه کړی شوی وي، هغه ته نقصان رسولی شو. په هغې باندې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ډېر سخت غبرګون ښودلی او ویلي و چې یو خوا مونږه د ځنګلاتو د کرلو مهم شروع کړی دی په ټول پاکستان کې، نو بل خوا هندوستان چې کوم دی د پاکستان تقریبا 19 یا 20 د نښترو ونې کټ کړي دي، یو قسم له سوځولي دي یا د متاثر کړي دي د عمران خان دا مطلب او یو دو درې مارغان په دې کې هم مړه شوي دي. نو کتونکو د هغې وروستو یعنی یو ورځ وروستو چې کله ابینندن پاکستان ته د داخلېدو کوشش وکړو زه به لږ ذکر وکړم چې بالاکوټ اټیک کې صرف دغه ونې ویشتل شوې او د دې نه علاوه یو شمېر دوی وایي چې به موږ کیمپونه ایشتي دي خو د پاکستان سره یا د بھارت سره یا د دنیا سره دا ثبوت نشته چې هغوی د میلیټنټ کیمپونه هغوی په بالاکوټ کې پناه کړي وي. البته په دغه ځای کې هغوی یو ډېر پیلوډ غورځولی یعنی د جازونو سره چې کوم سامان تړلی شوي وي دې ته پیلوډ ویلی شي هغه یې په دغه بالاکوټ کې ورځولو او د دې نه علاوه هغوی هیڅ کامیابي نه وه ترلاسه کړې. خو د دې نه یو ورځ وروستو چې کله د ابینندن جهاز راوولته هغه پاکستاني ایر فورس په هوا کې هټ کړه او لاندې راوغورځوه او بیا تاسو ته پته ده چې د ابینندن سره کم خلکو کم سلوک وکړه او بیا چې کوم هغه په پاکستان جیل کې لږ ټایم هغه په جیل کې تیر کړه. خو د هغه چې کوم مشهوري زمانه سټیټمنټ او بیان و چې ټی اس فنټاسټک، نو یقینا چې فنټاسټک ټی اوس هم د بھارتیانو که چېرته اټیک کړي نو په پاکستان کې منتظر ده. د پاکستان بهترین چای ده، تاسو په ټوله دنیا کې کتلی شئ چې د پاکستان چای ډېره مشهوره ده. لکه بھارت داسې سرجیکل سټرایک غلطي و هم کړي نو یقینا چې دلته به ورته صرف چای میلاویږي او د دې په قیمت کې به بھارت 2 یا 3 جنگي جازونه چې کوم دي هغه له لاسه ورکړي یعنی 2-3 جازونه به خامخا راغورځېږي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې د
پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم اوسنی کړکېچ دی دا کوم مرحلې ته داخل شوی دی تر دې دمه چې کوم په بارډر باندې کوم کلیشز کیږي یا چې کوم سکریمشز دي ډز دی هغه صرف د فوجیانو حده پورې دی صرف د وړو هتیارو تر حده پورې دی یعنې د فوجیانو سره چې کومې ټوپکې دي په دې باندې په بارډر باندې تاسو وینئ چې تقریبا ګنټه نیمه پس ډزې کیږي او د دواړو طرفونو چې کوم دي په دې کې داسې نقصان نه دی شوی اگر چې خو بیا هم بارډر ډېر زیات هاټ دی او دغه ډزې کیږي د دې نه وروستو که چېرته دا ایکسپینډ کیږي دا دې کې توسیع راځي په دې ټیکټیکل لیول باندې یعنې په بارډر باندې چې کوم دا ټکه ټوک کیږي دې ته ټیکټیکل لیول وایي په وړه پیمانه باندې دا جګړه شروع ده که په دې کې توسیع کیږي نو دا به کنونشنل لیول ته ځي یعنې کنونشنل لیول هغې جګړې ته وي چې په یې کې ایرفورس هم انوالو وي په یې کې زمیني یعنې آرمي هم په یې کې انوالو وي او دغه رنګ نیوي انوالو وي او یو شمېر نور چې کوم د هغوی انفراسټرکچر دی دا په دې کې انوالو وي په دې جګړه کې صرف او صرف ایټمي هتیار نه استعمالیږي او بایولوژیکل هتیار یعنې حیاتیاتي یا کیمیایي هتیار چې کوم دي دا په کنونشنل جګړه کې نه استعمالیږي باقي نور ټول وسایل په دې کې په کار راځي بھارت دې ته نه دی تیار چې آیا په پاکستان باندې هغوی یو کنونشنل جګړه یعنې کنونشنل جنگ سټارټ کړي او پاکستان له نقصان ورسوي ځکه چې پاکستان دې طرف ته د پاکستان ایرفورس او آرمي او نور چې کوم د دوی انفراسټرکچر دی دا تیار ناست دي نو بھارت په یو دوه کې حیران دی چې آیا موږ حمله وکړو او که حمله ونه کړو ځکه چې دې خوا د پاکستان ایرفورس جنګي الوتکې هر ټایم د پاکستان په فضا کې موبایلینګ کی او لګیا دي کتونکو د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې کنونشنل جګړه خو ممکن نه ده که چېر کنونشنل جګړه ونښتله نو بیا دا ممکن ده خدا نخواسته چې یو ایټمي جګړې طرف ته دا معامله تللی شي خو بھارت د دې نه هم یریږي هغوی کنونشنل جګړې ته نشي راتلی نو ایټمي جګړه خو لرې خبره ده کتونکو د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې د بھارت آرمي د ډېر مشکلاتو سره مخ ده هغوی چې کوم پلیټفارمز دي هغه کم دي او هغه د یو ځای نه بل ځای ته چې کوم حرکت کیږي یعنې په غټه پیمانه چې کوم فوج ته د یو ځای نه بل ځای ته ډپلوی کوي نو په دې باندې ډېر غټ وسایل په کار راځي او ډېر ټایم پې لګي نو د بھارت غټه مجبوري یا د هغوی چې کوم دردسر دی هغه په چینی بارډر باندې یعنې په مقبوضه کشمیر کې چې کوم د هندوستان او د چین بارډر دی دې ته ویلی شي لاین اپ ایکچوال کنټرول ویلی شي LOAC دې ته ویلی شي په دې باندې ډېر زیات ټینشن دی دا په میډیا کې اگر چې نه راځي خو د چین سره هم ټینشن سیوا کېږي ورځ تر بله ځکه چې چینی ځواکونو هلته چې کوم موومنټ دی او د هغوی چې کوم هلته خلک دی وسایل دي د یو ځای نه بل ځای ته د هغوی موومنټ چې کوم دی دا ډېر زیات تیز شوی دی نو داسې ښکاري چې د بھارت او د چین بارډر چې کوم دی دا یو ډېر زیات ډاینامیک یعنې د جنګ په کانټیکس کې یو ډاینامیک بارډر جوړ شوی دی نو بھارت نشي کولی چې د دغه بارډر نه د پاکستان بارډر ته یعنې لاین اپ کنټرول ته دوی د خپل فوج راولي یا د بھارت نه ورته کشمیر ته په لکه فوج ولېږي ځکه چې الریډي په کشمیر کې 7 لکه د بھارت فوج موجود دی د دې باوجود هم په بھارت کې دا نظر نشته دی چې هغه په لاین اپ کنټرول باندې فوج ډپلوی کړي اگر چې فوج تعینات دی د بھارت خو په ډېر مقدار یعنې په ډېر تعداد کې یعنې په لویه پیمانه باندې د بھارت فورسز چې کوم دي د لاین اپ ایکچوال کنټرول نه یعنې د چین د بارډر نه لاین اپ کنټرول یعنې پاکستان بارډر ته راوستل د هغوی لپاره ډېر زیات ګران دي کتونکو د دې نه علاوه د چین چې کوم فیکټر دی دا ډېر زیات اهم دی د هندوستان په نظر کې د چین چې کوم طاقت دی دا هم دی ځکه چې وانګوی څوک چې د چین وزیر خارجه دی هغه پاکستان ته کل عام یقین دهاني ورکړې ده چې د پاکستان د سالمیت او خودمختارۍ به مکمل احترام ساتلی دی او د دې لپاره چې کوم تحفظ دی د دې به هم چین حمایت کوي د دې نه علاوه چې کوم د چین کیپیبلیټیز دي یعنې که د پاکستان او د بھارت جنګ ونښلي او هغه که په کشمیر کې یا ګلګت بلتستان کې نو دا چین ته ډېر غټ نقصان دی ځکه چې په دې لارو باندې تاسو ته پته ده چې سی پیک تیریږي او که چېرته دا علاقې خدا نخواسته هندوستان قبضه هم کړي نو چین ته ډېر لوی نقصان رسي ځکه چې په دې ټولې علاقې سره یعنې د ټولې خطې سره د چین رابطه کټ کېږي نو چاینا به دا هم ونه غواړي چې د هندوستان په دې جګړه کې یو اپر هینډ راشي یعنې یو مضبوط پوزیشن سره راشي نو د چین سره چې کوم صلاحیتونه دي هغه ضرور برویکار راولي په دې کې د ټولو نه لوی د چین طاقت چې کوم دی هغه سایبر وارفیر دی یعنې چین په دې جنګ کې د شاملېدلو نه بغیر ډېر څه کولی شي په کې یو سایبر وارفیر دی دا ډېر زیات خطرناک دی هغوی په یو منټ کې د بھارت انټرنیټ سیسټم چې کوم دی دا جیم کولی شي او هلته د انټرنیټ سره چې کوم مربوط کاروبارونه دي که هغه سافټویر انجینیرنګ دی که هغه ویب ډیولپمنټ دی که هغه ایپ ډیولپمنټ
ډیولپمنٹ دی که هغه مطلب په اربو ډالر چې کوم انډسټري ده هغې ته په 1 منټ کې نقصان رسیدلی شي او هندوستان د اربو ډالر امریکایي ډالر د نقصان سره په لږه شیبه کې مخ کېدلی شي. نو دا د بھارت لپاره ډېر لوی دردسر دی. د دې نه علاوه چین پاکستان ته سیټلایټ سروسز هم افر کړی دی، یعنې د چین چې کوم بیدو سیټلایټ سروس دی پاکستان ته دا ویلي دي چې د دې خدمات تاسو ته مونږ درکو. د دې به فایده دا وي چې کله جنګ ونخلي یعنې زمانه جنګ کې پاکستان ته به د ډېر غټه فایده د دې میلاو شي د چین د سیټلایټ، ځکه چې د دې له وجې به چې کوم په بھارت کې کوم ټارګټس دي دا پاکستان ته ډېر زیات اسان شي او ډېر پریسیشن سره به پاکستان دا هټ کولی شي. نو په دې ځای کې هم د پاکستان لاس چې کوم دی دا بره په هندوستان باندې راځي. کتونکو د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې د افغان طالبانو اهم ترین سټیټمنټ راغلی دی د پاکستان او هندوستان چې کوم اوسنی کړکېچ دی. وزیر خارجه امیر خان متقي یعنې افغان وزیر خارجه متقي ویلی دی چې مونږ د دهشتګردۍ مذمت کوو که په پاکستان کې که په هندوستان کې. د هغه د خبرې مطلب دا دی چې مونږ د دهشتګردۍ سخت مذمت کوو او د دې نه علاوه هغه دا هم وایي چې افغانستان علاقایي جګړو په حق کې نه دی، یعنې په علاقې کې یعنې په دې حته کې چې کومې جګړې کېږي د دې په حق کې نه دی او غواړي چې دا ټول مسایل د خبرو اترو د لارې یا د باتچیت د لارې حل کړي شي. د دې نه مخکې په بھارتي میډیا کې ګنې داسې تاثر ورکړی دی چې یو خوا بھارت د پاکستان خلاف دی نو بل خوا چې افغانستان دی هغه هم د بھارت ملګرتیا کوي او د بھارت چې کوم آفیشلز دي تاسو ته پته ده چې ورځ دوه مخکې د افغان طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړو. نو هغوی په خپله میډیا کې دا تاثر ورکوه چې ګنې افغانستان هم د بھارت په حق کې ولاړ دی. خو د امیر خان متقي یعنې د افغان وزیر خارجه د دې اوسني بیان نه دا ثابته شوه چې افغانستان یو طرف ته هم نه دی ولاړ بلکې دا وایي چې دواړه ملکونه دي دا مسایل د خبرو اترو د لارې حل کړي او افغانستان د علاقایي جنګ جګړو په حق کې نه دی. د دې نه علاوه اهمترین سټیټمنټ یو بھارتي خاتون زنانه صحافي ده انورادا بسین دا غیر راغلی دی او د هندوستان چې کوم په پهلګام کې فالس فلیګ اپریشن یعنې د دروغو چې کومه دغه ډرامه وه دا بې نقابه کړې ده. هغې یو اهمترین یو سوال پورته کړی دی. د هغې وینا ده دا ډېره زیاته بهادره او ناموره هندوستاني صحافي ده. هغې دا سوال پورته کړی دی او ویلي دي چې څنګه د پهلګام حملې نه یو څو غنټې پس بھارت د دغه ټولو حمله کوونکو تصویران روباسل او د دې ډیټا عوامو ته پبلیک کړله. یعنې دا په هیڅ یو صورت باندې ممکن نه ده چې به دهشتګرد کوم چې د دغې حملې نه یکدم فرار شو او بھارت ځواکونو ډېر اپریشن وکړې خو دغه کسان یې په لاس ور نه راغلل. خو د دې باوجود هغوی چې کوم دی د دوی تصویران او ډیټا میډیا ته منظر عام ته راوستله. نو دغې صحافنې یو سوال پورته کړی دی چې به دا څنګه ممکن ده چې به بھارت په لږ یو څو غنټې پس یعنې د دې حملې یو څو غنټې پس دا تصویران او دا ډیټا لیک کړي وه. نو یقینا چې دا ډېر غټ کوېسچن دی د بھارت چې کوم فالس فلیګ اپریشن دی په پهلګام کې. د دې نه علاوه زه بل ذکر کوم چې رابن رافیل څوک چې د امریکې اهمترین عهدیداره پاتې شوې ده او ډېر زیات په دې ریجن کې د هغې خاوند هم په پاکستان کې سفیر پاتې شو. هغې بیان ورکړو چې به دا څنګه ممکن ده چې څنګه د پهلګام اټیک وشو د هغې سمدست وروستو په 15 منټه کې دننه هغوی په پاکستان باندې الزامات لګول شروع کړل. نو دا یو ذمهدار ریاست څرګندونه نه ده ځکه چې نه تحقیقات شوي دي نه څه داسې ریګولر پلټنې شوي دي او ډایرکټ په پاکستان باندې الزام لګول یقینا چې یو صحیح خبره نه ده د رابن رافیل دغه مقصدو. د پروګرام په آخره کې به زه خبره کوم چې انډس واټر ټریټي اگر چې بھارت معطل کړی نه ده نه ابروګیټ کړی ده. ابروګیشن مطلب دا دی چې مکمل دا ختمه کړی شي او دا غیر فعال کړی شي. خو د دې اهمترین یو بل جز دی یعنې د اوبو چې کومه مسله ده د اوبو د راپرېښودلو او د اوبو چې کوم بهاو دی هغه بھارت معطل کړی دی. یعنې هغوی څه ټایم وغواړي نو زیاتې اوبه راپرېښودلی شي او که څه ټایم وغواړي د پاکستان اوبه بندولی شي. دا یقینا اهمترین پوینټ دی او پاکستان له به په دې باندې کار کول وي ځکه چې دا معاهده یعنې سنتاس معاهده تقریبا د 9 کاله محنت وروستو د ایوب خان په حکومت کې او د بھارت چې کوم وزیر اعظم د هغه په ټایم کې دا د 9 کاله محنت وروستو دا ساین شوې ده او په دې کې بنیادي ګرنټر ورلډ بینک یعنې عالمي بینک په دې کې بنیادي ګرنټر و. نو پاکستان له په فوري توګه عالمي بینک سره رجوع کول پکار دی او عالمي عدالت انصاف سره رجوع کول پکار دی چې به دا یو نیوکلیر فلیش پوینټ جوړ شوی دی یعنې انډس
واټر چې کوم دی دا یو نیوکلیر فلیش پوینټ جوړ شوی دی. د دې په نتیجه کې دواړه ملکونه جګړه کولی شي او دا جګړه ایونچولی یو اټمي جګړې ته رسیدلی شي. نو پاکستان له په دې باندې کار کول پکار دی، یورپ سره رابطې کول پکار دي، د امریکې سره او د دې نه علاوه چې کوم ورلډ بینک دی یا چې کوم عالمي عدالت انصاف دی د هغوی سره رابطې کول پکار دی او د هندوستان چې کوم دا پالیسی ده دا ایکسپوز کول پکار دی. کتونکو په آخر کې به زه لږ ذکر وکړم چې هندوستان د سرجیکل سټرایک پالیسی ځکه لري چې په بھارت کې دوی یو په میډیا کې دوی یو بیانیه جوړه کړي، یعنی چې کله ابینندن پاکستان ته راغې د هغې وروستو ابینندن له د هندوستان لوی ایوارډ ورکړی شو او په هغه باندې فلم جوړ کړی شو. اگر چې دنیا د هغوی دغه کارکردګي لیدلې وه چې 2 جهازونه راغورځېدلو، ابینندن قید کړی شو او ډېر د هزیمت ښکار شو بھارت. خو د دې وروستو بالیوډ په ذریعه باندې یعنی د هندوستان چې کوم فلم انډسټري ده د دې په ذریعه باندې بھارت د خپل امیج ښه کولو کوشش وکړو او خپل عوام یې په دوکه کې یو وارې بیا ساتلی دي. خو پاکستان او عالمي دنیا له او صحافیانو له دا پکار دي چې د بھارت چې کوم پلانینګ دی او چې کوم پروګرام دی دا بې نقابه کړي او چې د هغوی کوم عوام دی کوم چې ګمراه کړي شوي دي په میډیا باندې او په میډیا کې یعنی ټي وي چینلو کې چې کوم نیوز رومز دي هغه ډېر زیات ګرم دي، د هغې په ذریعه باندې بھارت او عوام چې کوم دی اوس هم ګمراه کړي شوي دي لکه څنګه چې په ماضي کې د ابینندن په معامله باندې بھارتي عوام ګمراه کړي شو. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ همترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.